Hello guys, how are you? I am Balala Markhel. I want to talk about the solar system. What's the solar system? Our solar system consists of 8 planets and the revolve around the sun, which is a contrary to your solar system. These planets have broadly been classified in 2 categories. One is our planet, and two is inner planet. Inner planet. Inner planet is Mars, Venus, Earth, and Mars. These planets are small in size compared to outer planets and closer to the sun. Outer planets is Jupiter, Mercury, Uranus, and Neptune. These four planets is also now is getting planets because this are massive in size. زه نن راغلی یم چې تاسو ته د سیاراتو په باره تاسو ته معلومات وړاندې کړم. اولین سیاره چې تاسو ته په باره درته وایم عطارد دی. عطارد هغه نږدې سیاره ده چې ډېر لمر ته ډېر نږدې ده او ډېر کوچنۍ ده. دا سیاره ګرمي یې ډېره ده، همچنان دلته هایدروجن ډېر پیدا کېږي، دلته چې د انسانانو دپاره ژوند هېڅ ممکن نه دی. او دوهمه سیاره وینوس یا هغه زهره. زهره دا همچنان دغسې ګرمه سیاره ده، خو په یو څه تغییر ګرمیات یې تر دغه ټوله ډېره ده او هایدروجن پکې ډېر شته. تر ټولو سیاراتو دا هایدروجن ډېر لري او ډېره ګرمه سیاره ده. درېیمې سیاره چې لمر ته ډېره نږدې ده زموږ خپله ځمکه ده. ځمکه هغه سیاره ده چې موږ دلته پکې ګرځو. دا سیاره ډېر قوي جاذبه لري، هایدروجن لږ پکې پیدا کېږي او اکسیجن، نایتروجن، اتموسفیر دغه شیان دي چې ډېر پکې پیدا کېږي او موږ کولی شو په دا کې ژوند وکړو. سر آغاز سخن رسم قدیم است که بسم الله الرحمن الرحیم است. اولین سیاره که من میخوایم برای شما ارائه به اشتراک بگذارم مریخ است. مریخ چهارمین سیاره نزدیک به آفتاب است که رنگ آن هم سرخ می باشد و دارا با هیدروژن می باشد و اکسیژن هم در اونجا موجود نیست، پس ما انسان ها نمیتوانیم در آنجا زندگی کنیم. دوم سیاره که من میخوام برای شما به اشتراک بگذارم جوپیتر یا هم مشتری است. مشتری کلانترین یا بزرگترین سیاره که تا به حال در نظام شمسی کشف شده است مشتری است. یعنی در مشتری اکسیژن هم وجود نداره، هیدروژن هم زیاد است که قطرا 2 برابر زمین می باشد و 1300 زمین را میتواند در خودش جا دهد. و سومین سیاره زحل ششمین سیاره نزدیک به آفتاب است که آن خاصیتی دارد که دیگر سیاره آن را جدا میکند، یعنی دور آن را سنگ و یخ تشکیل شده است. دور آن را سنگ و یخ تشکیل شده است و مانند شهاب سنگ، ولی اینها شهاب سنگ نیستند بلکه سنگ های خیلی کوچک هستند. Uranus is a 7 planets from the sun and the lights of all the outer planets. Neptune is the last planet in our solar system. It's all the coldest planets again to the planets. تشکر از توجهتان. اگر سوال پیشنهاد هستند در خدمتتان هستم.